د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی او یو ولغوند جمله ده واقع کې ډېره لویه فلسفه ده د انسان ډېره لویه کامیابۍ ته اشارت دی د حضور پاک په صفاتو کې یو صفت دا و چې دی به جوامع الکلمې خبره به یې وړی خو حکمتونه به پکې ډېرې یو حدیث د زموږ علما ګڼ شمېر مسلې راوباسي دا یو حدیث دی دینه دا مسله راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت دی داسې د نور زموږ خبرې اوږدې وي مقصد پکې پټې وي او د حضور پاک خبرې لنډې وي مقصد پکې ډېر لکه د یو مثال درته وایم د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم رو کوټینې راکوټې هغه سره بلبلو په هغې یې لوبې کولې بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي نو یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا ټوک پوټې جملې وې یا ابا عمر ای د عمر ښه پلاره عربۍ کې د ابو عمر دو معنی دي دا طالبان په پوهېږي عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربۍ ژبه کې د خاوند د صاحب په معنا هم مستعملیږي نو یو خو دا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاونده دواړه معنی یې دي ما فعل النغیر بلبل دې څه کړ اوس دا پوټې ټکې تاسو واورئ لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي دا د حضور پاک د انس د ورور سره خوشطبي وکړه ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي یو دې دا معلومه شو دویم دې دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان پې پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره اخر قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي پښتو کې زه څه ووایم یا ابا عمر دې کې ری را الاخره کې یو ری ما فعل النغیر اخر کې یو ری یعنې داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزېداره خشته داسې الفاظ دا هم د ایستی شي بل دې څه معلومه شوه بل دا معلومه شو چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې نه بوټې پرې کې نه به ښکار ساتي دته وایي ابو عمیره بلبل دې څه که نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي دویم ښکار هم ساتلی شي هلکه ښکار مارغه ساتلی شي ګرج هم ساتلی او ساتلی شي د دې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام متدونه وایي چې هلکه د مارغان ولې ساتې نه مارغه ساتلی شي خو یو خبره په مارغانو کې واورئ یو داسې مارغه ساتلی داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي زیاتې ورسره کوي دا بیا ګناه ده او یو داسې قسم مارغانې په دې مرغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري هغه که د فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه دي چې تکلیف ودنې او خوراک وله ورکوي بلکل ساتلی شي یا کمترې ساتلې کمترې خو څوک پې زور نه کوي کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي دا خیر دې پروا نشته خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته ګورې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کړي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار له ځم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته رمازه وخت شو خو که دا مونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې ډزې هم پې کوي په جالونه هم ښه دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته د مانځه وخت دی ذکر د الله یاد مونځ دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی پر ښکار ظلم نه کوي زیاتې پې نه کوي خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث نه معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم دې لا واده هم نرې کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زموږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک وایي یا ابا عمر ای د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمر وي
حضرت اوس د عمر پلار وې نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي بل ته څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاوند ده او مقصد یې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې طالبانو یو درې خبرې نورې دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا لمرونو د پیغمبر علیه السلام صفت او چې خبره به لږه وه الفاظ به لږو مقصد به پکې ډېر زیات نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دی دلته ویل لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به وی هرې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې د خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که د خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته ښکلي صادر نه دې بار ووته په زمانونو د دې مختلف قسمونه دي نن موږ څه جل شروع کړی دی نن ټول د خواهشاتو جنګ نن شریعت یو طرف ته کړی دی موږ خواهش مو مخکې کړی دی شریعت دې خواهش مخکې خواهش د خېټ هم دی د ډوډۍ خواهش د مکان هم دی چې دا له ښه بلډینګ جوړ کړم خواهش د موټر هم دی چې دا له ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم د ټولو بچو مې دي وي د ټولو زمانو د ټولو ورونو د ټولو ریرونه دي وي دا هم یو خواهش دی دا هم خواهش دی د ښځو خواهش مختلف د خواهشاتو یو فهرست زموږ په دې سترګو کې پروت دی دین مو یو طرف ته کړی دی خواهش بل طرف ته کړی دی دې ته خواهش پرستي وایي نن دنیا په دې لګیا ده نن سحر نه پلار ماشومان پاسئ مونځ ورته نه ښیي ذکر ورته نه ښیي د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښیي مونځ ورته نه ښیي خدای ورته نه ښیي عقیده ورته نه ښیي اخلاق ورته نه ښیي بس هله شابه بچی سکول ناوخته دی هله ګاډی را روان دی بچی شابه سکول ناوخته دی هله ماشوم پوزه بیګي جیاړي نه شابه را بچی شابه جامې ورته واچي پتلون ورته ور واچي او یا موټر کې کېنی بوځي چې چا وس رسي یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ترانسپورټ فیس او سکول ته روانې ځي او مازدیګر چې بیا راشي بچې پاړې دې روا بچې سکول کې درته سوخل ټیوشن ولا نیسا دا د پوس دګي بچې ماسپخین منځ مازدیګر منځ ماښام منځ ماسخوتن منځ الله ته مخکول پکار دي که نه دي الله یې ټول بچې مونږ په دغې لین وړه چولې دي چې پیسه وګټه بچې ګورې چې خر د خره کمي نو څه شی دی غوږ یې د پرېکولو دی دا ورته مونږ مخکې متل خولی دی اتره زوی ته دې وګوره که نه څنګه بنګله یې جوړه کړې هغه ماما زوی ته دې وګوره که نه هغه ونډي ته دې وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده څنګه موټر دی هله بچې تکړه شه ګورې خر د سره کمې غوږ یې د پرېکولو تکړه شي هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم د چا جیب وه غلا وکړم سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم رشوت والم دکاندار ګډون وکړم دوکه وکړم ګاک وم خو چې څوک حلال کړم پیسه پیدا کړم خو چې هغه تربور نه یو دوه ګزه اوچته بنده جوړه کړم د هغه نه هغه بقاټه ګټ اعلی مزېدار موټر والو د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپینی دا دماغ پاکی دا ول مدقې نه ډک کړي دا سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی دا پلان کې بړ شو جنازه لاړه بګله پاتې شو عایش پرستي شو فیسبوک دی او د ښځو تصویرونه دي موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي موبایل دی او فلمونه دي موبایل دی الله خفه کول دی الله موبایل دی او د خدای سره مقابله ده موبایل دی او د رب سره مقابله ده موبایل دی په دې سترګو چې مال الله راکړي دي په هغې د الله سره مقابله ده دا غوږونو چې مال الله راکړي د الله سره دشمني کوم په موبایل فیسبوک دی او موبایل دی نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هواه اوهو الله وایي څه وایي وایي د خلکو خواهش خدای کړی دی خواهش یې څه چې جوړ کړی دی خدای جوړ کړی خواهش لاندې کا ګوره چې الله څه کوي لاندې کا خواهش پیغمبر مخکې کا خواهش لاندې کا او
ما جئت به قرآن مخکې کا ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شې راشه ما پرې مخ لاړ ویتو کا که تا دې عزت خدای در نه که راشه ما پرې مخ لاړ ویتو کا دا خو مونږ ته ښکاره دي ښکاره مثال به درکړم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناستو زید ښکلی اسامه د رنګه تورو زید محبوب و محبوب پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی که نن موږ خپلو نوکرانو سره خپلو همسایهګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړو قسم په خدای دنیا کې به جنتي د غلام بچی د رنګ نم تور دی په دا پتون ورسره ناست دی پوه دی او بیده رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نام اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه پې پاکوي عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم ویې نه عایشې دا به زه پاکوم احبي فاني احبه د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی په دا پتون به کښېنو د مریض وې پوزه ورته پاکوي څوک عقاید و جهاد د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاه شو نو تنخواه به مجاهدینو له ورکوله فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخواه ورکوله نو زوی دی عبدالله ابن عمر هغه ورته وي بابا ما له تنخواه کمه راکړې اسامه له ډېره ورکړې ولې دې ما نه کوم جهاد ته مخکې تللی دی دې ما نه کوم میدان ته مخکې تللی دی ما کم میدان وروستو کړی دی او دې مخکې شوی دی د ما نه کم میدان ګټلی دی خو چې کم دی د دې دی ددم کم میدان دی چې د وروستو دې مخکې دی ده نه ولې تنخوا زیاته ورکړې ما نه کمه راکړې عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې دا د رسول الله مبارک ښکلا ده د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وبکې داسې دې خواهش پرستۍ زمانه کې وکړې داسې نه نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کوم یې نوکر دی چې پړاسي د تشه خوروارو مخکې کیسه به خوره ده کېږه او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی څادرونه وله رالل څادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې نو چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نفسه ده ام کلثوم بنت علي د علي لور د هغې له ورکه دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې عمر مې زیات دی دا کشره ده خو یو ارمان مې نه پوره کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي خلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم رسۍ دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ نو که عمر کې فرق یې نو پروا نشته علي صاحب ورته وایي وی امیرالمؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي مخ ته خو دا خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتې شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم و درلېږم نو ته وګوره که دې خوښه شوه نو زما هم دا خواهش دی چې تا لې په نکاح کوم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ای بچې دا څادر امیرالمؤمنین له یو څه عمر له وی بابا مې راکړې دا دې خوښ دی که دې نه دی خوښ دې څادر یو نه امیرالمؤمنین دا څادر مې بابا راکړی دی وګوره خوښ دی که دې نه دی خوښ نو عمر کې ډېره حیا وه هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی حیا د وجې نه نو خپو ته یې وله کته یو درې که د خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو جینۍ پرې پوه شوه ورته وی امیرالمؤمنین وی زما څادر دې پرېښو زه خو څادر مې درته راوړی دی هغې ته نه ګورې زما خپو ته نه ګورې قسم دی که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنه ایستې وي
هغې کې هم ډېره حیا وه که نه د بیبي فاطمې لور ده د بیبي فاطمې فاطمه کې څومره حیا وه یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده رسول الله مبارک دی فاطمې میاشت ختلې ده دی ونه کتل سر یې ښکته فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده دی بیا څه ښکته بچې میاشت وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچې په دې وخت کې سړي ورته ګوري زما او د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي راشه د څوارلسمې سره مسلمانانو ته راشه د ټقارو کېړو ته راشه بربند خپو ته راشه بربند ګریوان ته راشه بربند سر ته لیچو ته هغه جینکې نن فخر کوي نن په بورقا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي نن په حیا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي او دې پکې زما او د سړو نظر دې وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمې د نظر یو دی کې شریعت کې هېڅ هم منع نشته سړی هم دیوال ته ګوري ښځه هم ګوري هېڅ ممانعت نشته لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته لیکن دا د هغې حیا وه او که کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړه چې زه مړه شم او زما جنازه وړی یو خو د شپې زما جنازه وړی د ورځې به نه وړی او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو دا مخکې را حبشو کې دا رواج دلته نو وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني رسول الله مبارک لور ناجیره کې اق د حیا پرته ده زما وروڼو خدای دې زموږ خویندو لوڼو د حیا ورکړي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند سر خوښی دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند مخ او بربند سټ خلکو ته ښیي دا هم خواهش پرستي ده چې لیچې ښکاره کړي دي لاندې خپې ښکاره دي ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه د دوزخ په اورې ولې سوځې الله خشته مخ درکه الله ښکلی دانچه درکړه الله ایمان دله پله کې واچو الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو ستا ولې پیرزو شي دا وجود به پر قبر کې پر کوتکو والی کېږي ولې ظلم کې ولې خلکو ته د زنا دعوت ورکې ولې د الکانو سترګې ځان ته مخامخ کې ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګناه دې وګټله ته کې په کوم طرف روانه یو خو به خدای نه مني یا به رسول نه مني یا به خدای او رسول نه مني او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري الله اکبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ د زلیخې کور ته او زلیخه به مینه شوه اوس لنډغه پښتو کې به ته د زلیخې خوښ شو مینه شوه پې لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل وی چې به کله ته نظر به ښکته اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده خشته ده خوسنداره ده او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر به ښکته دا کار وکړه دا کار وکړه خو د ګډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې ځان نه لرې نه پرېښودل یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل دې خپلې نیکې ته یوسفه ما ته وګوره داسې به وکتل در به سر ولې ما ته نه ګورې څه چل شوی دی لا پیغمبر نه دی لا نبوت نشته لا کتاب نشته خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې زلیخې ورغی او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته که ښه ډولې یې که هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډولې که په محل کې دننه یو کوټه ده او په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې کړي
وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قرآن شریف کې الله فرمای غلقت الباب نه دی، غلقت الابواب، ټولې دروازې بندې کړې، جرندې ورته واچولې. زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابې له ځان سره کړې. یوسف ته وایي راځه، ډېره دننه کو نوکرانو ته وایي دروازې بندې کړې، چابیانې ماله راکړې. په خپل اخري دروازه بنده کړه، بله بنده کړه، بله بنده کړه. یوسف ته وایي دلته راشه. حضرت یوسف ته څه وایي؟ قالت هیت لک، راځه. ځان اولاوله ته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي، ګوره دا هغه جال دی. وی او ښکلې دي خو ړومبې به دا سترګې پټېږي به. مخ دې ښکلې ډېر نه دی، وی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خاورې کېږي. لاسونه دې ډېر ښایسته نه دي، وی ټولو نه مخکې به دا چی پړېږي، دا به ختم شي. یوسف ما ته وګوره، نه ګوري. یوسف ما راغوفته سلی نن، خبرې نه، نن به ما سره ګناه به کې. ما ته وګوره زه څومره ښایسته یم، زما لاس، زما خپې، زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي. یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام، یو ټکي وایي قال معاذ الله، یا الله ما بچ که، معاذ الله، د الله په ذات د نه امن غواړم، ما معاف که. دې وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي، د دنیا نیک انسان یو خدا چې الله بچ کړي، لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي. د خواهش د انسان چې اوبرا وشي، د حیوان سو دې وخت کې انسانیت ختم سو، حیوان سو دلته. دې په ځان نه دی اوس دې وخت کې، دې په خپل قابو کې نه دی دې وخت کې. سلیمان ابن یسار د یو ډېر لوی سړی زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی، ډېر ښایسته دی. زمونږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي. یو جنۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او ښایسته جنۍ بله نشته. او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جنۍ سره ګیر شو، بس مجبور شو. یو ځای کې ناست و، د جنۍ کرار و، د جنۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی، ځان یې ورته ښایسته کړی. او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه مطالبه د ګناه وکړه. سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره، وایي څنګه ښایسته یم، څنګه ښکلی یم، نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم. نه دا چېرته کېږي، دا نه کېږي. او ما پسې خو خلک مینتونه کوي، ما له خلک د دنیا پیسې راکوي، ما له خلک د دنیا دولتونه راکوي، دا نه زه خپله مطالبه کوم. او ته هم دف نشی کې وایي معاذ الله، د خدای په نوم ما بچ که، الله د نوم سره امن غواړم، لوی الله به مې تا نه بچ کوي. دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی. داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه، په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان که، او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه. ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي. نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. دو معنی علما کوي، دا خو زما د مالک سره خیانت ته دي. ستا مالک زه غلام یم، په کور کې دېره کړی، نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم؟ تا ته لاسه جوړ خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی. خو بله معنا وه، داسې قابلي معنا ده. قال انه ربي احسن مثوایا، هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی، هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم، د کوی نه یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم. دا ښایسته مزېدار وجود چې دا دنیا راته پس کېږي، هغه ذات سره خیانت وکړم، ظلم وکړم. انه لا یفلح الظالمون، ظالمان خو چاته نه کامیابېږي. وایي پرېږدم دی نه، دروازه جننده ده، لازمن به دا ګناه ما سره کوې، لازمن. نو مونږ خلک خو به بهانه جوړو چې روز څه وکړو، بیا توبه به بس وکړو. لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي؟ خپل وس کوي. ته وس کوه، باقي مدد د الله دی. خپل وس کوي، دروازې ته روان شو. چې دروازه کولو کې چېرته ځې؟ چابیانې ما سره دي، تللی نه شې، خو
خو چې یوسف علیه السلام قدم واخیست رب العالمین ګرنده کولاو کړه دروازه کولاو شوه او سړي قرآن الله دس چلو شو ورغړې وال دته بله دروازه کولاو شوه بله پروتوکول ورته میلاو شو لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ چې بادشاه ته دا تکلیف نه چې دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر تل دفتر ته ځي هغه چپړتي راشي هغه دروازه ورته کولاو کي رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویسته یو دروازه کولاو بله او ته خروانې کې داسې جلو شو چې کلک د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور ورکوله خو نشلی ده او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار ووتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلي دنیا خلک څوک چا سره دستخطی کوي او څوک سپارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې هم دي او سړي هم دي او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې بس دا د مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو په شرمونو شرمېدم حیا لاړه زما ښځه په دې ګټ مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د هلک نه لمن راکاږي دا څه وشو نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مې او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس راواچو الزام یې په هغه ولاړ ما ته لاس راډولی دی یوسف چې زه ورپسې شم وتښتېد رانه ما دې ځان خلاص کړ چې نه ونیوه مې وتښتېد لمن نه مې ورباندې وشلېدله داسې راچولی دی او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې چې یا به مضبوط عذاب ورکوې زموږ مفسرین لیکي وي دا جیر یې مخکې کړ الا ان یسجن او عذاب الیم جیر یې ورمخکې کړه په عذاب یې نه شو پېرزو جیل کې واچوه ها یوسفه زما آیات ریتلی وو زما کور کې اوسېږي د ما نوکرې د ما ښځې ته دې لاس اچولی دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس راچولی دی ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه ترې خلاص شم اوس دا چېته مني عقل خد دروازه چې بنده شوه رالې څنګه هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه دروانې ده دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډوي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ورا مدد کوي یو مدد یې دا وکړو چې ګناه نه بچ کړو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کوله وکړې درېیم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارشي کې حکمت وي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا د ریښې بیا مطالبه کوله بیا به کوله ګیره و به لاس به ورچو ګناه کې به مبتلا کېدو اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف په دې لاس راواچو دراس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قميص ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلی کې وروستو که قمیص مخکې شلېدلي نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس واچوه هغې ته ځان خلاصوه قمیص یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او قمیص د شا نه شلېدلي نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه ده هغه رښتونې دی نو که دا خبره بل چا کړې وي نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د پیو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي لګویا یې خلکو ومنله وی وګورئ د قمیص ته یوسف وګورئ چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې قمیص یې وکت لاندې شاته نه شلېدلي الله مدد وکړه که یې نه کوه یوسئ هدې د مثل پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو هغه ته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي
ورته وی انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا. یوسف بس په دې خبره کاڼې کېده، بس دا خبره چاته ونه کړي چې د ریښې لاس راچولې دی، دا خبره دلته ختمه کا. واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. زلیخې د خدای نه بخښنه غواړه، غلطي ستا ده. نو زه وایم چې د مصر ډېر بې غیرته و، دله بې غیرته و. دغه وخت کې بخښنه غواړه ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې د اوږې ښځې ته وایي بخښنه وغواړه، خدای نه بخښنه وغواړه، راګېره که واښه مضبوطه لږه وکړه، پښتو معامله په سر وکړه. ودیني نو ماشوم ګویم وکړه واستغفري لذنبک بخښنه وغواړه د خدای انک کنت من الخاطئین. په ښځه کمزوري سړی بې خوند دی، کمزوري شی بېکار شی کمزوري بېکار. الله دې مسلمانو ساتي، د داسې بې حیا نه رب العالمین مسلمانو ساتي. انک کنت من الخاطئین ګناه ستا ده. ماشوم په ذریعه الله صفا خو خیر ځلي بیا د څه چل وکړو، بیا جیل ته یې ولېږي. خبره خوره شوه بس جیل ته یې ولېږه. فلبث فی السجن بضع سنین، جیل کې پات. او الله بیا خو قصه وګدره ټوله قصه درته نه کوم، خو الله تعالی جیل لېږلو کې حکمت دا و چې الله بیا بادشاهي وله ورکړو. الله بادشاه خبره مې دې پورې کوله. خواهش و قربانه الله به مدد کوي، خواهش به قربان کې الله به مدد کوي. پر هندوستان کې یو سړی تېر شوی، هغه ته به خلکو مشکي بابا وي، د هغه د وجود نه به داسې خوشبو تلله لکه د مشکو. که یې تپوس وکړو وي دا تا ته ولې دا خو مشکي بابا وایي، تا نه خو تا ته خوشبویي کوم ځای نه پیدا کړې، ته نه خو تاسې خوشبو دی چې بادشاه نه ځای ته خوشبو درنه روانه ده. وي دا ریشي پیتې مې خرڅولې، دا لارو کې دا پرتوغاښونه وو، دا چې ریشي پیتې چې وي دا مې خرڅولې. یو ښځه ولاړه وه او هغې سره نوکره وه، نو نوکره راله وایي چې دې دروازې ته را دننه شه، زما نیکه درنه سودا کوي. ناصل بي پک غریبان دروازې ته دننه شي، بعضې زنانه کور کې دارېدنې چې ور دننه شومه دروازې ته، بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه او وایي زه ډېر زیات خشته وم، چې هلک وم ډېر زیات خشته وم، ډېر ښکلی وم. چې دروازه جرنده کړه وایي ما ته وایي چې ما سره به دا ګناه کوې. وایي ما ورته وایي چې زه ګناه کوم؟ ولې څه چل دی؟ ګناه ولې وکړم؟ الله ولې خفه کړم، رب خفه کړم؟ وایي پرېږدم دې چاته ګناه به خامخا کوې، او په ګناه نه کوې جنګ سره کو په دا چاړه دې مو او چیغې وام چې ما پسې لاس راوړ شرموم. مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه، اوس خدای پاک اوس ګورې د خواهش قربانول دې ته وایي. ما وایي چې ښه نو مال او دسمات یې راغلی، ټیک ده چې به نه پرېږدې ګناه را باندې کې وکړه، خو غوسه او دسمات یې ډېر راغلی دی. نو وایي هغه ټیک ده خیر دی، او دسمات کا لامبې هم لامبه، خو نن پرېښودل نشته، دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي. زه دې وینم د ما خوښې وایي چې یو سلخانې ته ننوتمه، لوی او دسمات یې مې وکړل، لوی او دسمات یې مې راواخېست، په دا لاسونو به دا مخ مې ومږه. دې ته خواهش قربانول وایي. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. رسول الله مبارک دقه وایي خواهش به د دین تابع کې، د اسلام به تابع کې، مذهب به د خواهش نه تابع کې، اسلام به د خواهش نه تابع کې. ځان مې هر څه ومږلو چې راووتم چې دې ښځې وکتل وایي دا څه شی دی؟ کا خدای دې پېغو باسه ټول میدان دې ولړه، ځان دې په غلو هله دروازه کولا وختې زیب دی کې اوس دا څه مصیبت دی؟ دروازه یې راڅه کولو کړه، لړم خوا کې یو زلخانې ته ننوتم، هلته مې ولمبل، جامې مې لرې کړې او مې لمبل. چې مې ولمبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه، حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده، اوسه پورې روانه ده. موږ نن څه چل کړی؟ خواهش پسې روان یې. مشکي بابا ته جوړ شو. مشکي بابا یو تابعي و چې ته عیسائی بادشاه په جنګ کې ګیر کړ، چې ګیر یې کړ نو بادشاه وي کې د دې الف د لاسه خو مونږ برباد یو، بلا فوج یې د مونږ برباد کړی، موقع په موقع نن زمونږ ته راغلی د سروازې تېر کوو. مشیران ورته وایي دا مل نه کې، مل نه کې. وایي ولې؟ وایي دا پسې چل عیسائی کوو، دا خو ډېر بې قابل دی، دی به د خپل فوج کمانډر جوړو. پام کوه دا مل نه کې، د نه د ده د تجربې نه به مونږ فایده اخلو. هغه ویل دا خبره خو ټیک ده. ورته وایي داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کې چې د مسلمان فوج جرنیل ام تا ګرفتار کړم، څه چې کې وکړه خو عیسائی کېږم نه. یاره
وته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې مته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم دا به وکړم تابعي ورته وایي داسې نه کېږي بادشاه پریشان دی چې اوس مړی کړم په څه چل ورسره وکړم د دې بادشاه لور به ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وایي دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران مې ما وجه ډېر قابل دی تجربې نه به موږ فایده واخلو زه مسلمان هم نه مسلمانېږي بابا دا خو په پیزومنټو کې درته مسلمان خو دا عیسایي کوم ما ته پرېږده اوس یې د عیسایي کو د چېتي سنګ عیسایي کې ما له چله دي د خمالدار یو کمرې ته دننه کړه او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کړه داسې ځان خشته او هم خشته ډولې یې کړه او روټۍ وله یې وړله د صحابي دا تابعي ورته بر هم نه ګوري بره څلوېښت خره د دې جینۍ په محنت وکړه څلوېښت خره کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه څه چې تا لږ به په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتل څلوېښت ورځې پس هغه جینۍ ورته وایي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا ماره تباشو ته راوځي زما خو د بادشاهانو بچي چې دي نو ما پسې لیوني شو زما به عشق پسې تا ته مې ځان څومره ډولې کړو زر پسې راځم تا کې ته انسان یې که څه شی ورته یو انسان یې بیمار یې که روغ یې روغ یې یا ولې الله نه یېرېږم که نن مې دا خپل خواهش تا پسې ولګاوه الله به څه وایي دا وجود ماله خدای دې نه راکړی چې د الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا سترګې دې لري چې الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا اندام دې لري چې د خدای دشمني کې وکړم ته خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس بې دې لري چې زه پې الله در دشمني وکړم جینۍ باندې سر وشو وایي ستاسو دین دی اسلام دا دین هله ما ته دین ښایه الله پاک هغه د عیسایي بادشاه لور مسلمانه کړ اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې خو په یو شرط چې زه به ستا سره په څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریق به خپله واده وکړو خپل ژوند به تېر کړو دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کم وخت چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه د اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام مصادر نه بهر دی دغه انسان چې جایز دی کو کی یو ښځې سره یا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کوم هلک نوړی روټۍ راواخېسته او ښځې له په خوله کې کېښود الله به دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کړه جایزه به استعمال څه طریقه جوړه کړه هغه تابعي د جیل نه وایسته هغه جینۍ مور سره لاړه جینۍ مسلمان او مقه تابعي سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ور واچوه موږ نن خواهش خدای کړی دی خفه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له څادرونه رالل هغه تقسیمول په صحابو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم ماشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نوې دا سترګې مې درنه ایستې وی زه بابا ته دې وویل څادر مې خوښ دی چې کور ته راله بابا ته ویلي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښود ما خپو ته نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه وی خیر دی بچې را دې خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد له لېږلی وم هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناک هم و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې وې او دې پردیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په منبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه ووهله نو دا چل به ورسره کوو نو پردیسیانو وال ټکول ختم شو نو چې وال ټکول نه کې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری دې ته باسې هغه بشیر جانه وال ټکول پکې نشته ګورې ښه ته خو مړاسې سودم ته شین دی وی چې به خبره جنت کې به خدای درکوي ځه او جنت کې وال ټکول هم نشته ځه نو هغه وال ټکول خو ښه خبره نه ده مولانا وی جګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکونې خبرې کولې وې دوه کسانو دوستان یو بل سره لګیو ګپ شپ یې لګاو نو یو وی ما نه خواړو ښه دی یویږي نه بل وی زه خو چې کور در نه وځم بس
رپیږي. وی دا څه چل دی؟ وی دا کمال د ښځې نه دی، دا زما دی. وی څنګه؟ وی د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې. وی چې څنګه ور ننوتمه کوتک مې راواخیسته او پیشو مې واله نه، کله مې ورته یو دی وکړله پیشو ټوپونه جوړ کړل، کله یو خوا کله بل خوا، اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده. بس ښځه حقه یېرېدلې ده چې سر یې غوسه ناک ده. بس چې د پورته نه ځم سر یې ښکته کړي، دقه په لومبۍ شپه مې یارولې ده. دې د نر بچي م داړه و، پیشو یې کوټه کې ګیره کړه. همدم دا لوبه وکړو، دا ډرامه به موږ هم وکړو. پیشو یې کوټه کې ګیره کړه او چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې، پیشو یې دوه درې غوزار وکړه. ښځو دی په ارام کښېنه، هغه د پیشو د والو غوښې تېرې شوي دي. ښه موږ پېژندلې، موږ د وخه پېژندلې چې ته څه شی یې. ښځو سره ډېر ازادي هم ښه نه ده، ډېر ازادي او ښځو وازته کول او ظلم هم ښځو سره نه دی په کار. بعضې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیات. نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهې، نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل. یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی، ښځې په اواز اوچت کړی، جواب یې ورکړی. بانډیسي راجوړېږه، عمر صاحب ته شکایت وکړم چې موږ به هسې درد دروست کوو، غوږ ټکول کول، نو ښځې یارېدې غږ به یې نه کوو چې مو پرېښي دي، راشه اوس ښځې جوابونه راکړي. چغې را باندې وباسي. چې راغی عمر صاحب ته دروازه ووهله او اتفاق ده چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی. چې دروازه یې ووهله حضرت عمر صاحب وله راووته، وایي برګري سال دی، وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وایي څه حل شوه؟ راته دې ونه ویل حل شوه. نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي. وایي ستا حل مې کور کې ولیده، وایي چې ته ګزاره کوې به هم بې سر کې کړم. عمر صاحب ورته وایي ګوره، وایي دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي، یو ځله پخلی کوي، که دی دله نه کولي هوټل نه دې تیاره راوړې، څونه خرچه به دې راته، یا نوکر دې نه وي، انسامه څونه پیسې به دې ورکولې، جامې د لینځي، کټونه د لینځي، صفاکۍ یې دله، که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړې یا نوکر دې نه وي، څونه تنخوا به دې ورکوله. درېیم زه یې دله صفاکۍ جارو کوي، که دی دله نه کولې او ځان لري یو چپړاسي نیولې، څونه تنخوا به دې ورکوله. څلورم د کور حفاظت ته کوي. یو ښځه چې کور کې غل نه راځي، که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیو، څونه تنخوا به دې ورکول. او پنځم د ګناه نه پرې بچې. نو چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي، کوي به زه بهر کیف چا ورته ووایي عمر صاحب ته، وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی، نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی، د علي صاحب لور نه. او ورته څه وایي؟ وایي ام سلیط یو ښځه ده، وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکم. ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه وه، سلیط نه دی سلیط، د هغې له مناسب دی چې موږ ورکو. ولې؟ وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو، وایي دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې. د خپله محبوبه به وروستو کم، د الله محبوبه به مخکې کم. څادر باندې له ورف ور خواهش قربان کا، الله څه جوړ، هغه عمر نه خدای څه جوړ کړل؟ امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر، د آخرت وزیر. زلزله په مدینه کې راله، زلزله خپې اوچته کړه او ځمکې له یې راوبروله. وی عمر د عمر عدل ختم شوی دی، ځمکه چې جلقېږي، عمر خو شته عدل خو شته، او د ځمکه جلقېږي، فورا زلزله بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت، اور را روان دی په مدینه. چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی، د تمیم الداري راشه شابه کې ورکو، ورشه دا اور وشړه. ما یاد کړه چې عمر را لېږلی یم، اور اسپه ده چې شړې، اور خره ده چې شړې. تمیم الداري 2 رکعته نفل وکړل، چابه کې لاس کې واخیست، اور پسې شو. وی ای اوره عمر را لېږلی یم، شابه کمې سوړي نه راوتې هلته ځه، اور مخکې دی، تمیم الداري ورپسې دی، په هغه غار یې وردننه که واپس دی راځي. او دریای نیل به راخته په کال کې یو دریای نیل د مصر دریاب، دا قانونو کال کې به یو ځل اوچتېده او کلي به یې غرق او مصر به یې غرق او. دا یو رواج ده چې یو خشته جینۍ به یې وکته چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه پیغله، هغه به یې ناوې کړه، کالي به یې واچول، اب یې دریاب ته ورغورځوله، دریاب به کېناسته. به د هغوی یو جاهلیت رواج و. یو به مړه کړو، یو به ختمه کړو، خو نور خو به بچ شي که نه. چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او ګورنر ابو عبیده ابن الجراح دی د هغه زمانې، نو هغه ته چا ووایي چې ګورې دا دریاب راخیږي سال کې یو ځل، او که دا جینۍ موږ نه له ورچو نو مصر کونډ وړي.
اوس به څه کوې؟ هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه، وایي دلته خو دا یو رسم و رواج دی، دریاب راخیږي. عمر صاحب یو 2 چټ ګوتې خط ور ولېږه. ابو عبیده ته یې ویې رضي الله عنه ته وایي که دریاب راوخه چې جینۍ ور وانه چوې دا چپ به ور غورځوې، ډېرې بیا راوخېږي. دریاب را غورځانګې وایي خلک رالل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړه یو جینۍ به ور وغورځوو مصر به بچ شي، او که نه ور غورځوې ټوله دنیا غرق کېږي. هغه وایي جینۍ غورځول ګناه ده. او ما ته حضرت عمر خط رالېږلی او ور غورځوم. خط کې ورته څه لیکلي دي؟ ای دریای نیل، که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې څه د خوښه یې کوه، جینۍ نه در غورځوو، څوک هر کول کې او کار څه کوې. او که ته د الله په حکم چلېږي، ته د الله د رسول خلیفه دا چټ مې در وغورځوو فټافټ ښکته سه چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتو نه وینم. خط یې راواخېسته او دریاب ته یې ور لړه کړه. دریای نیل چې هغه ویښله تللی دی بیا چېرته راونښته او نه په مصر باندې راوچت شو. او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې، او فوج یې لېږلی دی لرې یو علاقې د جهاد له، لرې کې ته د میاشتو په مزل لرې، او د مدینې نه اواز ورکوي خپل جرنیل له یا ساریتو الجبل الجبل، ای ساریه غر ته متوجه شه، غر نه ویرېږه. جومات کې خلکو وی عمر جو دماغ په کار پرېښود، کمزوري دی بوډا دی. ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دی، دې ته نه آوازونه ورکوي. چا وی نه څه چل پکې شته. چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغی راورسېده، خلکو دې تپوس وکړو جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو درته نه وه پېښه وکنه څه وی مونږ دشمن سره په جنګ و، دشمن مخکې مونږ ورپسې وو. وی دې کې مې یو اواز به اورېد چې ای ساریه غر ته وګوره، غر ته متوجه شه. وی چې مې واورېده ما والله انه لصوت عمر، قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی. چې مې غر ته وکتل دشمن شاته راپسې نور را روان دی، هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړه. که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو موږ خیال نه په غر موږ یې برباد کړو. ناست په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسوي هغه ته رسېږي. خواهش به د دین تابع کوو، خواهش به د دین. نن خواهش موږ خدای کړی دی خفه کېږئ ما. افرأیت من اتبع الهه هواه. قارون زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه هم څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته به وکړم، بله جمعه به درته وکړم. خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې د دین وروسته دي. مانځه وختي او ستا تجارت روان وي، ستا دوکان خرابېږي، ستا بخور خرابېږي، رښتیا ووایه مونځ له دې که خپل کار کوې خپل کار، نو خدای وروسته شو، خدای وروسته نه شو. بانګ ویل ته کې ته خپل لګې په موبایل خبرې کوې، دلته وایي الله اکبر، د الله عظمت بیانېږي، ته وایې هلو. دا خواهش نه شو؟ هلته تکبیر تحریمه ده، پیغمبر وی را لاندې کا، ته په موبایل هلته چا سره خبرې کوې. دا خواهش مخکې نه شو، خدای وروسته نه شو. حرام کومه، ډاکه کومه، غلا مونږ کوو، دوکې مونږ کوو، 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅوو، هغه پی مونږ نه خلاص نه دي، په هغې کې اوبه اچوو، هغه مصاري مونږ نه خلاص نه دي، ګډون پکې کوو. دا خو ټول خواهش دپاره ښیم، دې خېټې دپاره. دا خېټ هسې یو خبره په هم په اخره کې دا لاندې ده کبره ده، الله لاندې پیدا کړې ده، مونږ په سر سب کېنولې، مونږ دون عزت ورکړی. الله وایي دا عزت مه ورکوه، لاندې ده لاندې ده لاندې ده. دې خېټه کې د ډېر ګن پروت دی، هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کېنولې. چې داسې سر اوچتومه نو خدای نه ګورم خېټې ته ګورم، چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم، ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم. خدای ته وګوره خېټه څه کوې دی، ډوډۍ به خدای درکوي، ته به یې درکوي او ښې دله درکړله، او دقه بنګله ده نه قسم په خدای پاتې ده، دغه جایداد درنه له ما دې په خدای قسم یې پاتې دی، دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي، بینک کې به دې روپۍ پاتې او صرف کیشر به یې شماري. د خدای بنده چې دا کم بچی در نه پاتې شو، کومه بنګله در نه پاتې شوه، کوم مال در نه پاتې شو، په حلال او ګټه په حرام یې مه ګټه. ته څه کې په کوم طرف روان یې؟ سبا یې لاندې ومړ، نن سبا خو مرګونه لاړل، پخوا به هغه اویو اتیو ته رسېدل، اوس 40-50 نه وړئ. داسې چې اعلان به وایي لکه په بېګا خو یې مونږ سره مونځ کوو، لاړ کړ ای پرون یې مونږ سره مونځ کوو، بس هغه خبره ختمه شوه. زمارو مونږ به د رسول الله مبارک دا خبرو د فرامینو تابعداري کوو، زمونږ د دنیا به هم پکې شو، زمونږ آخرت به هم پکې شي. او که مونږ خواهش مخکې کوو خدای مو وروسته کو، دنیا هم تباه خسرت دنیا والآخره، دنیا هم تباه آخرت هم تباه.
ذلك هو الخسران المبين. لوی نقصان خو همدغه دی. نو موږ به ډوډۍ ګټو، موږ به رزق ګټو، موټر به هم ځان له اخلو، بنګله به هم ځان له جوړو، ځمکه جایداد هر څه به کوو، خو موږ به دا ځمکه او دا هر څه د خدای په مقابله کې نه، دا د خدای په خوښ او په خوشحالۍ به دا څه کوو. یا الله پې خفه نه، الله پې خوشحاله. الله دې زموږ د دین تابعداري نصیبه کړي. زموږ په دې محله کې عبادت خیلو کندې کې محمد عثمان پرون وفات شوی دی. محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی، رښتیا خبرې. او زموږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و. محمد سید حاجي صاحب زموږ باباجي داسې و لکه خپل رور چې رور، ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره. خو محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و. زه خو دا کوړي د سبقونو هر څه نه اخیستم چې رښتیا خبرې. هلته کوړي سبقونه را باندې دا نه بوج شوي دي چې هغه ډېر زیات دي، وخت ډېر لږ دی، او څلور پیرډه مې هلته کې څلور دلته دي. نو بس دا دوه نیمې میاشتې به راسره لږه نور هم ګزاره کوئ. غم خدای رانه پاتې دي. هلته زموږ د نور حبیب دنولي استاد رور مړو، هم رانه پاتې و. زموږ د هارون مولي صاحب رور مړو، هغه هم رانه پاتې. داسې نور مړي هم پکې شوي دي. حاجي غلګي کې هم ښه پوډیګرام کې هم زنانه وفات ته. ټولو ته په جمع دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. الله وارثانو بچو له صبر ورکړي. الله د نورو غمونو نه وساتي. او چې څومره مردگان وفات دي هر ځای کې چې دي الله یې د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او چې څومره زموږ دوستان دي بعد د هغې یو ملګری دی مور یې بیماره ده، بعضې دوستان د هغې ته دعا کوي چې خدای پاک یې خیر او برکت نصیب کړي. زموږ یو بل ملګری دی د پېښور نه راځي نجاز الله صاحب، د هغه والده بیماره ده. یو بل رشته دار یې د خپې ته پرې کړې ده. دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي، الله وله شفا ورکړي. بل به مو مختدي دی زړه اپریشن یې کړی دی، الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي. زما والده بیماره ده، دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي. ستاسو کورونو کې هم خامخا بیماران به وي. ګوره دا مرض الله راولي، ختمه یې هم ګوره الله دې الله نه نشي ختمولی. دارو به کوې، علاج به کوې، خو الله نه به سوال هم کوې. د جمعې مبارکه جمع ده او لیکن مېلمانه زموږ په دې جمع کې ناست دي، علما پکې ناست دي، ډېر لرې لرې ځای نه مسافر پکې ناست دي، ډېر لرې ځای نه. او دا په یو ښه نیت دوستان راغونډ شوي دي. د جمعې د اخلاص دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ ستاسو ټولو بیمارانو له شفا ورکړي. الله روغ صحتونه ونه ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي. او خدای چې کوم روزګاریان دي روزګارونو کې برکت ورکړي، کم تنخوادار تنخواګانو کې برکت واچي، کم زمینداران دي ځمکو کې برکت واچي. بچي نشته د ډېرو دوستانو ډېرو ملګرو، او زمونږ داسې ډېر نږدې دوستان دي اولاد یې نشته. دعا وکړئ چې خدای پاک والا نیک عمله صالحانه بچي ورکړي، خدای پاک والا زامن ورکړي، او الله تعالی زمونږ زندگی د ایمان په دایره کې تېره کړي. زموږ ژوند به تېر شي، ختم به شي، څونه به پاتې. خو خدای پاک ته زمونږ دا ژوند په ایمان کې درنه تېر کړي، دا د الله په اسلام کې درنه تېر کړي. دا د الله نه سوال کوئ چې خدای د ایمان د زوال نه مې وسات، الله د ایمان د زوال نه مو ساتئ. الله د خاتمه مو په ایمان کې ربا، خدای خاتمه مو په ایمان کې. دا سوال درنه کوو رب العالمینه. مونږ ډېر کمزور، ډېر عاجزان یو او ډېر فقیران ملنګان یو. خدای ستا رضا نه زمونږ بله سره نشته. الله چې په کومه ورځ ته زمونږ نه ساه وباسې، په کومه ورځ چې ته مونږ وژنې او زمونږ نه ساه وباسې، الله په داسې ټیم او په داسې ورځ مونږ نه ساه وباسې چې په کوم وخت ته زمونږ نه خوشحاله الله، او په کوم وخت کې ته مونږ نه خفه، نو خدای زمونږ نه ساه مه وباسه. خدای چې څومره ملګري زمونږ د لرې لرې ځای نه راغلي دي، دنیا او د آخرت د سعادت ذریعه وګرځې او د بخښنې ذریعه وله وګرځې. او زمونږ دا بیان چې څوک هم اوري، په کیسټو کې اوري، په موبایل یې اوري، خدایا د ټولو خیر او برکت او عافیتونه او خوشحالۍ نصیب کړي.